سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي په دغه هیواد کې د ټاکنو ترسره کېدل او امنیت خوندیینې د ناټو یو له لومړیتوبونو دی. ښاغلي زیمرمن تېره ورځ په مزار شریف ښار کې په یوې ناسته کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د خصوصي کولو له ردېدو هرکلی وکړ او زیاته کړه چې د ناټو ځواکونه به له افغان ځواکونو سره په ګډه د راروانو ټاکنو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوې 10 ورځې وروسته د ولسي جرګې ټاکنې له غزني پرته په ټول هیواد کې ترسره شي، خو لا هم امنیتي ستونزې یو له لویو ننګونو شمیرل کیږي. د ټاکنو ترسره کېدل د ناټو، افغان دولت او د ټاکنو کمیسیون یو مهم لومړیتوب دی. زه په کابل کې د ټاکنو کمیسیون له غړو سره منظمې اړیکې لرم. افغان ځواکونو هم د ټاکنو د ورځې د امنیت خوندیینې لپاره منظمې تابعیاوې نیولې دي. ولسمشر غني وایي د ټاکنو لپاره ټول تخنیکي شرایط برابر شوي او په بریالۍ توګه د ټاکنو ترسره کېدل د افغان حکومت لومړیتوب دی. ښاغلي غني تېر ماښام د ویډیو کنفرانس له لارې د هېواد د 14 ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو وغوښتل چې د دښمنانو د هغو ګواښونو او توطیو په تشخیص کې د دقت وکړي چې غواړي د ټاکنو بهیر خپل هدف وګرځوي. نوموړي د غزني د ټاکنو په اړه وویل د یاد ولایت د ټاکنو په اړه خبرې روانې دي او د غزني خلک به له خپل قانوني حقه محروم نشي. په ورته وخت کې ولسمشر غني وایي د دښمن تبلیغات په ټاکنو کې د ګډون لپاره د افغانانو د ارادې خنډ نشي کېدای او د ټاکنو امنیت د ټینګښت ډاډ یې ورکړ. ښاغلي غني تېره ورځ د وسلوال پوځ په اعلی سرقمندانۍ غونډه کې زیاته کړه چې افغان ځواکونه به د ټاکنیزو سیالیو او رایې ورکولو لپاره امنه فضا برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې طالبانو د ولسي جرګې د راروانو ټاکنې جعلي وبللې او د امریکا یوه دسیسه وبلله او له خپلو کسانو یې غوښتي څو د دغه بهیر د سرته رسیدو مخه ونیسي. د بادغیس پر قادس ولسوالۍ د طالبانو ډله ییز برید په شا وتنبول شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني وایي په دغه برید کې چې تېره شپه ترسره شوی د طالبانو د 2 قمندانانو په ګډون 14 طالبان وژل شوي او 22 نور یې ټپیان دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې یو افغان سرتیری هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نور یې ټپیان دي. طالبان با انجام حملات گروهیشان هدف داشتند که ولسوالی قادس ولایت بادغیس را تصرف که با پرداختن تلفات سنگین مجبور به فرار شدند. مولوی عزیزالله و مولوی کریم از سرگروپان طالبان هستند که با شمول 14 تن دیگر از شورشیانشان کشته و 22 تن دیگرشان زخم برداشتند. در پایان این درگیری ها یک سرباز اردوی ملی به هدف دفاع از وطن شهید و 2 تن دیگرشان مجروح شدند. او د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو کمین کې 15 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د ادرسکن ولسوالۍ ولسوال عبدالعلي فقیریار وایي یو شمېر طالبانو غوښتل پر یادې ولسوالۍ برید وکړي، خو تر هغې مخکې تېر ماښام د افغان ځواکونو له کمین سره مخ او بیرته شاتګ ته اړ کړای شول. د نوموړي په وینا په دې نښته کې چې نږدې 2 ساعته دوام وکړ، د بریدګرو یو موټر سایکل او یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.